سلامونه ګرانو دوستانو د یوټیوب د طرفه یو بهترین اپډیټ راغلی دی لکه څنګه چې به مونږ په چینل باندې ویډیوز اپلوډ کول د ویوز مسلې وي نو اوس د یوټیوب له طرفه یو بهترین اپډیټ راغلی دی او د ویوز مسله بالکل ختمه شوې ده که تاسو نوی یوټیوبران یا زاړه یوټیوبران خو تاسو په چینل باندې ویوز نه راځي نو اوس د یوټیوب د طرفه یو بهترین اپډیټ راغلی دی او په دې اپډیټ کې واضح شوی دی چې په هر یو چینل باندې به ویوز راځي اوس دوستانو په دې نننۍ ویډیو کې په دې اپډیټ باندې خبره کوو چې کومو ویډیوګانو باندې به ویوز راځي او د دې نه به مونږ ته فایده څه کیږي او زمونږ چې کومې چینلې دي نو په دې اپډیټ کې به مونږ خپلې چینلې ګرو کوو څنګه نو پوره طریقه کار درته درښایم په دې ویډیو کې چې د دې اپډیټ نه به مونږ پورا فایده څنګه اخلو او څنګه به خپلې چینلې زر تر زره ګرو کوو نو زه ویډیو طرف ته او پوره زه تاسو پوهه کوم خو که چېرې تاسو زما په چینل باندې نوي یئ نو زما چینل سبسکرایب کړئ ولې چې په دې به تاسو ته د یوټیوب ریلیټډ اے آی ریلیټډ هر قسم معلومات بالکل فری میلاویږي دوستانو د یوټیوب د طرفه یو اپډیټ راغلی دی او یو کال مخکې یو اپډیټ راغلی د شارټ په باره کې چې د هغې کمپیریزن مونږ وکړو د یوټیوب د شارټ کمپیریزن د ټیک ټاک سره وشو یا د فیسبوک ریل سره انسټاګرام ریل سره وشو نو هغه اپډیټ چې کوم نو هغه ډیر زیات بهترین ریزلټ ورکو اوس په دې وخت کې یو اپډیټ بل راغی چې هغه د لانګ ټرم ویډیوز لپاره دی او د دې لانګ ټرم ویډیوز لپاره که چېرې دا اپډیټ یو کال یا 2 کاله مخکې راغلی وي نو نن سبا به چې کوم نوي یوټیوبران دي دا به ډیر زیات په کامیابی وي خو چونکې اوس په دې اپډیټ کې چې کوم نوي یوټیوبران دي یا زاړه یوټیوبران دي نو دې ته به ډیره زیاته فایده کیږي لکه څنګه چې په شارټ ټرم کې هغې یو اپډیټ ورکړی چې که ستاسو په چینل باندې څوک راله او شارټ باندې کلیک وکړو یو سیکنډ هم هغې ویډیو وکته یا ونه کته خو ستاسو په ویډیو باندې هغه کلیک وکړو نو دا کم ویوز چې راځي نو دا به کاونټ کیږي اټومیټیکلی نو که تاسو اندازه اخیستې وي نو د شارټ چې کم ویوز دي هغه ډیر زیات سیوا او د یوټیوب په شارټ باندې ډیر زیات ویوز راتلل هغه ویوز به کاونټ کېدل اوس یوټیوب فیصله وکړه چې د 24 اگست نه بعد یعنی په دې میاشت کې به یوټیوب دا فیصله کړې ده چې دا اپډیټ به مونږه لانګ ټرم چې کوم ویډیوګانې دي نو په دې باندې هم اپلای کوو اوس زوړ قانون داسې و چې کله به په یوټیوب کې یو کس راغی ستا ویډیو به کلیک کړه خو چې دا به 1 منټ یا 30 سیکنډ یا 60 سیکنډ ستا ویډیو نه وکتل نو هغه ویوز به نه کاونټ کېده اوس چې څوک راشي او ستا په چینل باندې ستا ویډیو کلیک کې 1 سیکنډ وګوري یا 10 سیکنډ وګوري نو ستا هغه ویو چې کوم دی هغه به کاونټ کیږي نو د دې سره به ستا ویډیو چې کوم دی نو دا به رینک کیږي اوس مطلب که ستا ویډیو بهترینه وي ښکلي وي او ستا ویډیو څوک زیاته واچ کوي ګوري نو د دې فایده به دی چې ستا ویډیو امپریشن به سیوا کیږي نو ستا ویډیو به زیاته کتلی کیږي خو که فرض که ستا ویډیو خام نه وي او څوک راشي ستا ویډیو وګوري جسټ 1 سیکنډ یا 2 سیکنډ هم وګوري نو هغه ویوز به هم ستا په ویډیوګانو کې کاونټ کیږي نو د دې سره به ستا امپریشن هم سیوا کیږي ستا ویوز به سیوا کیږي او ستا چینل به ډیر زر تر زره مونټایز کیږي نو دا اپډیټ د نوي یوټیوبرانو دپاره هم دی د زړو دپاره هم دی لکه څرنګه چې په فیسبوک کې مونږ یو تصویر یا ویډیو ورکو او په هغه باندې ویوز راځي لکه که 1 سیکنډ هم څوک وګوري ویوز راشي یا 2 سیکنډ وګوري نو هغه ویوز راځي خو ویوز کاونټ کیږي مخکې به په یوټیوب کې 1 سیکنډ یا 10 سیکنډ 1.5 سیکنډ پورې چې کومه ستا ویډیو بچا وکته هغه ویوز به نه کاونټ کېدل او اوس په دې وخت کې که ستاسو دغه ویډیوګانې څوک 10 سیکنډ هم وګوري یا 1.5 سیکنډ یا 1 سیکنډ هم ستاسو ویډیو وګوري نو هغه ویوز به کاونټ کیږي او ستاسو په ویډیو باندې به په وای ټي سټوډیو کې لګي نو د دې سره ستاسو چینل به زر تر زره ګرو کیږي ورسره به ستاسو واچ ټایم هم پوره کیږي او ستاسو چې کوم مخې ته کوم سفر دی نو دا به ډیر زیات په کامیابی سره ځي نو د 2027 نه مخکې تاسو د دې اپډیټ نه فایده واخلئ ولې چې د 2027 نه بعد به چې کوم واچ ټایم دی نو دا به 8000 غنټې وي نو که چېرې دا طریقه کار باندې تاسو صحیح کار وکړو صحیح تاسو ویډیوز اپلوډ کړئ نو د دې سره ګارانټي درکوم چې ستاسو چینل به د دې سره مونټایز شي نو انشاءالله د نورو اپډیټس لپاره او د اے آی ریلیټډ د یوټیوب ریلیټډ لپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته هر قسم معلومات بالکل فری A to Z میلاویږي د الله په امان